السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو ډېر بد خبر درکړم چې د زیمبابوې غونډې ټیم په افغانستان باندې نوی تاریخ جوړ کړ او دغه اولنۍ ټیسټ لوبه چې کومه یوه ده دغه کې افغانستان ته یو ډېره بدترینه ماتې ورکړله. زه به تاسو ته وایم چې په دغه لوبه کې افغانستان چې اول اننګ کې 131 رنزه کړي ول، بل خواته دویم اننګ کې هم صرف 115 رنزه وکړل چې همدغسې صرف 14 رنزه ټارګټ زیمبابوې ته ورکړ. دغه لوبه خو دغسې وله چې زیمبابوې بیا په خپل اول اننګ کې 2.5 رنزه وکړل چې د دوی لپاره شون ویلیامسن 115 رنزه کړي دي، سکندر رضا ورته 43 رنزه کړي دي، ریګس چکابا ورته 44 رنزه کړي دي. یعنې بیټسمنان تاسو وګورئ په وکټه باندې ودرېدل، 2.5 پورې رنزونه ورسول. بیا د افغانستان چې کوم د خپل دویم اننګ کې صرف 115 رنزه وکړل، دغه د افغانستان بیټسمنان مکمل ډول باندې ناکامه شوي دي. خاص کر د افغانستان رحمت شاه، افسر زازی، اصغر افغان، حشمت الله شهیدي، عبدالواسی دغه ټول ناکامه شوي دي. صرف ابراهیم زدران نه علاوه بل یو افغان لوبغاړی هم دومره خاص بیټینګ ترسره نه کوي. ابراهیم زدران په دغه لوبه کې 6 رنزه کړي ول او بل طرف ته بیا ټیلنډرانو سره هم د بیټینګ ترسره کړه. ده سره دومره لوبغاړی نه و چې ده ته یعنې د سره په پیچ باندې ودرېږي. تاسو وګورئ ابراهیم زدران چې لږ په وکټه باندې ودرېده، څومره ښه بیټینګ یې ترسره کړ. خو بدبختانه د افغانستان دغه نور لوبغاړي ناکامه شول او دغسې افغانستان ټول ټیم یې په 115 کې راایسار کړ، یعنې 115 رنزه یې وکړه. ټارګټ یې صرف 14 رنزه یا 11 رنزه ټارګټ زیمبابوې ته ورکړه او همدغسې زیمبابوې ډېر په اسانۍ سره دغه ټیسټ لوبه وګټله. او د حیرانېدلو خبره خو دغه ده چې دغه ټیسټ لوبه 15 ورځې او زیمبابوې افغانستان په 2 ورځو کې یعنې ډېره شرمناکه او بدترینه ماتې افغانستان ته ورکړله. تاسو په نظر باندې ولې افغانستان دغه لوبه وبایلله؟ لاندې ماته په کمنټ کې ولیکئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.